بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دلته مې فرض کوي کابل یا افغانستان. دا موږ تاسو دلته څه اپشن ویلي دا داسې تاوکه خو مور اپشنز ته زه مور اپشنز کې تاسو وګورئ ټیکسټ اپشنز دي. ټیکسټ اپشنز کې اولنی اپشن دغه ده ټیکسټ باکس. د ټیکسټ باکس سټایل دې څه رقم وي. په ټیکسټ باکس کې لیکل ورټیکل الاینمنټ چیرته وي، منځ کې دی وي، بیخ کې دی وي، یا دې لږ مخ ته وي، کوم طرف ته دی وي. نور هېڅ خاص شی نشته کې ښه ځوانانو. زه دغه یو څو اپشن یې وایو نور بیا بس ده. بل چې کومه ټیکسټ ډایرکشن دې څه رقم وي، د دې دغسې وي که دغسې دې وي که دغسې دې وي، کوم یو چې خوند درکړه. بیا راځم بل اپشن چې دا تاسې فکر کوئ دی کې چې کله موږ لیکل کول دې ځوان کې دلته لیکل به م چې اضافه کړه په خپله به یې سایز کمېده که نه و دغسې کم شو که نه. ورته مې صبر وکړه داسې کار مه کوه. راځم ټیکسټ اپشن وکړو که نه دلته. نو دې کې چې کومه ده شرینک ټو فټ انتخاب ده، ورته ډو ناټ ټو فټ وګورئ هغه هماغه یو پیراګراف هم په کته ته ځي. ته شرینک ټو فټ. بل ده ریسایز شیپ ټو فټ ټیکسټ، د شیپ سایز ورسره زیات کړه. اپشن نه ده اوس ته چې بېرته خپل حالت ته لاړ شه اړوندو سره. مارجنز اضافه کوي لیفټ چپ طرف نه، رایټ کی طرف نه، ټاپ پاس طرف نه، باټم کوس طرف. کالمز دې کې جوړول هماغه اپشن دي څو کالمز نمبر اف کالمز ورکوي هغومره کالمز ته تاوړي دلته مې ویلي وي هغه کې اضافه شی نشته. راځو موږ او تاسې اوس که دا راټول کړو که دې کې نور شي شته هم نه. دلته اوس راځو ځمه دې لیکلو ته او په دې کې ټیکسټ اپشنو ته. ټیکسټ اپشنو کې چې کومه ده کوم یې ته ورغلی وم دلته به ول ټیکسټ اپشنو ته لاړ شو که نه زم ګډوډ کړم. سوری دې ولري که ولې نه لري په دې کې مختلف سټایلونه دي مخکې مې ویلي که نه چې هر طرف ته وي. بیا په دې کې سوري رنګ سره کمي سور رنګ دی ورته هم چې وایي که نه. د دې سوري چې کوم ده شفافیت څومره وي، د سوري سایز دې څومره وي، د سوري بلر دې وي که نه دې هسې خپ غوندې به ښکاري پوه شوئ که نه. او انګل زاویه دې سوري سره کمي پوهېږئ. او ډسټنس فاصله دې څومره یې دې لیکلونه د دې د هغه نه وروسته چې کوم دوتن چې دغه نه تېرېږو انعکاس دې کوي که نه دې کوي څومره دې کوي. مختلف هغه سټایلونه دي چې موږ تاسې مخکې ویلي په دې کې به تاسې نوښتونه کولی شئ. ورنه څه رقم دي شفافیت دې څومره وي، سایز دې څومره وي، کم که زیات که بلر دې وي که نه دې وي ګوره خپ غوندې ښکاري اوس. او ډسټنس فاصله دې څومره لر دې وي که نږدې دې وي. او ګلو ځلا ته راځو. ځلا دې ولري که ودې نه لري په کوم سټایل کې دې ولري همداسې ورته انتخابولی شئ. او د دې سایز دې څومره وي او د دې سره ټرانسپیرنسي شفافیت. ماړه ته راوړم نه ماړه ته راوړم سافټ ایجز د زه داسې ورټولې که خو دا اپشن دې باندې کار نه کوي. او 3D فارمیټ چې کومه ده دغسې د زه دې دغسې وي او دغسې وي د لیکلو ته رنګ کې ښه معلومېږي نه د لیکلو رنګ لږ ورته فکر هم د لږ لږ تغیرات کې راځي. دې ځای نه به تاسې دغه کې هم نور هم تغیرات راوستلی شئ. په دې کې لږ لږ کار وکړئ خپل هم رنګونه هم بدلولی شئ، سټایلونه هم بدلولی شئ، بس هر یو ورته انتخاب کړئ. ښه بل اپشن چې ده په دې کې هغه ده 3D فارمیټ. دا هم تقریبا هماغه اپشن دغه باندې بیا لکه چې کلیک 3D روټیشن کوم طرف ته تاول غواړئ دا لیکل داسې تاو کړه. بیا دغه نه داسې تاو کړه زبي طرف ته ورتاو کړه بارمجان طرف ته ورته بډم کنې طرف ته صحیح وری سیټ خپل حالت ته راوړل. نو دې سره ډېر مه پوښتئ چې سره کوم برابر راځو دې بل ته دا اپشن چې کومه دا ټیکسټ فیل د لیکلو رنګ نو فیل لیکل رنګ نه لري یا سالډ رنګ دې لري خو په کوم شکل کې لري سره کوم رنګ دا رقم رنګ بیا دې ټرانسپیرنسي شفافیت دې څومره لږ ته تیږي بیا ښه ورته هم دې نه د تېر شه تر راځه دغه
ټیکسټ آوټ لاین ته غیر چاپیره لاین سالید لاین دی لاین دی بیا رنګ سره کوم لري غیر چاپیره د دې ترانسپیرنسي د څومره د دې ویټ ټولواله پیړواله د څومره لاین سټایل د سره کوم دی فلیټ دی کس راوند دی مختلف اپشن دي چې کې لګیا اوسئ نور لازم ګریډینټ سټایل ته کدا آوټ لاین او ګریډینټ سټایل کیسه لیکل رنګ هم ګریډینټ لري دا چیرې لاړ ګریډینټ رنګ انتخاب کړه د سورنګ لري د یو طرف د بل طرف دی چې کومه دا جګری لري او دا بل یو دی چې کوم دا زیار لري او دا دی چې تکشن لري دا ګورم ته حرکت هم میکنه که بارم جانا ستیکی لگیا ہوستا که دیخلی سٹایل نا دی گراؤنڈ سٹایل چی هاری تا تا خوان در کواتا که انتخاب که لیکن کی مودا تو دلی تسا پریسیٹ تیار جو کل چی سٹایل نمشتا که چی هاری تا شتا انتخاب که ٹیکسٹ که دا آپشنی ولی دا غصه دی ما چی ٹیکسٹ که دا آپشنی وی کنه گریڈینٹ دی لیکن تا سره کم رنگ ورکه گریڈینٹ انتخاب که دیکھو تا دا طرف دی سور رنگ لري دا مینز دی چی کم دا زیر رنگ لري دا بل زی دی چی کم دا دغه شین رنگ لري ګډوډ لکه بارم جام نن خو بډم کندي نهسته کا نن ټول کټونه په تا باندې ویلې کېږي چې ښه مختلف نو سټایلونه دي چې څه په شکل کې دي پوزیشن دي سره کم وي آل ترانسپیرنسي شفافیت دي څومره برایټنس رڼایي دي څومره کې کم دي کې زیات دي کې هغه ټول ته برابر پکچر عکس کې لګول شي په دې ترشا په لیکلو کې عکس پکچر ته زوم توجه سره کېدل تا دا څوک بنګ 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 کی ورته چې د دې موږ عکس کې راخله لیکل کوم فکر د لیکل رنگ د غستیال ته په دې ترشا افغانستان بیرغ د راخت نیمایي به یو رقم نیمایي بل نیمایي بل او که هم خوندر نه که پیټرن تلار شخه ډیزاین ورته انتخاب کا خدا رنگ چې کوم د لک شوخ کا چې د خلکو ته خوخ کا دي مخکې د موږ تاسو په ورډ کې بیک ګراوند لپاره ویلو کنه دلته تاسو لیکل لپاره ویل شي فور ګراوند مخ رنگ دي څنګه شاته رنگ دي سره کوم یو ټول تاسو ته انتخاب ولای شي شیپ آوټ لاین تر دا په دې کې ول شیپ نو فیل سالید فیل رنگ دی تا پلاس کې د څه کوم رنگ ورکې صوفي او ترانسپیرنسي شفافیت دې سره کوم یو ته زیات کله به خړ غوندي شي او ګریډینټ فیل دلته به رنگونه ما غره کوم ته انتخاب دې طرف ته سره کوم رنگ یو طرف ته دې طرف ته دو طرف ته واغ طرف ته همدا رقم پکچر عکس کله دی کې تر شاکس لګاو اشتهار موږ انتخاب کړی ته بل راخستل شي پیټرن ډیزاین دي چې هر یو ته خو هغه ته انتخاب کا صوفي اوره تا ته ته خالي سټایل ورکو ته د شکل د مخامخ کېره دغه ده کنه دغه ده سلاید بیک ګراوند دی سلاید بیک ګراوند چې کوم دا فعلن اپشن نه لري آوټ لاین ګر چې پر لاین دې سره کوم سالید ګور تر تاو شو دې رنگ دې شفافیت دې پیړواله ډبلواله هغه موږ تاسو شیپ کې مالته ویلو دې سټایل دې آوټ لاین او سره ډیش سټایل خو نه غواړي فلیټ دی که سکویر دی که راوند دی هغه ورته انتخاب کړئ ګریډینټ لاین هم مختلف رنگونه هغه کوم تاسو ورته انتخاب کړئ راځي ته سوري وغیرہ شیډو ولري کې نه لري ویل هم دی بالکل ویل دی خو خیر دلته تاسو به لګ خپل نه وختونه کې کړای شي ښه سایز یې کم کړي هغه سایز زیات کړه د سوري ولکه چې په زمي کې خدا ټټر په ګرمي او په وړي کې خپې اخلي لکه چې اورېدلی ده چې ورته څنګه دې په خندل نه مې اورېدلی چې ته پلی کا ښه بلر دی که نه دی او انګل زاویه دی کوم طرف وي ډسټنس فاصله دي څومره دومره لرې خو سوری نه ځي که نه مازدیګر خو نه ده انعکاس وکړي که نه لکه اوبو ته چې ودرېږي ښه ښکاره مستوزه ولې نه ښکاري دې ته به ولې رنګ ورکړې ښه
اوس راځو ریفلیکشن ته. ریفلیکشن څه رقم غواړي؟ سوري هم دومره ورته غټ کړی لرې که دا سوري نه ته دې موږ توبه ده ودلد اوس انعکاس دې ولیده انعکاس انعکاس ته بیا سټایلونه دي زیات کا او کم کا هماغه اپشن ټولې په دې کې دي فاصله یې تر لرې وي نږدې وي. بل اپشن چې موږ تاسو ته ګلو ځلا دې ولري که وجه نه لري په کوم رنګ کې دې ولري سایز دې ځلا کم او زیات ټرانسپیرنسي فیز اورو او بل اپشن چې دا سافت ایجز د دې باندې کار نه کوي دې به تاسو سایز اپ ویک خزه سایز البته تیزو سایز یې کم وړي او سایز زیات شو. او بل اپشن چې د دې کې 3D فارمیټ ده دا داریکا دا دوریکا سره چې کوم طرف سټایل تاسو ته خوند درکړي صحیح شو کنه؟ ته څنګه یې ته بیا دې خنه راته ښکاري او 3D روټیشن دا تاو که د زبیولا طرف ته بارم خان طرف ته سید بارم جان راځو په دې کې بل شي پاتې سوال لکه سایز دې شکل سایز جګوالی پلانوالی کم کا یا زیات کا روټیټ کا پام ته دې فکر ده که نه په فیصدي کې کم سایز کم او زیات کا لاک کا اسپیکټ ریشیو یو چې کم بل هم کمیږي یو چې زیات بل هم سره زیاتېږي او دا سایز پوزیشن ته راځو پوزیشن چې کومه دا هاریزنټل د دې طرف ته وړي او طرف ته وړي دلته تاسو کولی شئ سنټر ته یې صحیح ورته چې آن وي که خپل ځای کې صحیح ده او ورټیکل پوزیشن دې څنګه وي ورټیکل هم ښکته پورته وړلی شي ته پوزیشن یې ورته راشي ټکسټ باکس چې راشي لیکل د کوم ځای کې وي کې افقي عمودي هغه شرینک ټو فټ ریسایز ټکسټ د لیکلو مطابق د ټکسټ هغه سایز ټکسټ باکس سایز هم زیاتوي ډو ناټ ټو فټ او مارجنز کم کا زیات کا له پاسه نه له کوزه نه هلته سایز یې کم ده ځکه که نه معلومېږي او کالمز دې پکې